نو نن زمونږ له خیره فلکس باکس خلاصيږي او دې سره به یو وړوکی شان داسې وړوکی غوندې پروجیکټ کوو چې فارم مونږ څنګه کولی شو چې جوړ کړو فلکس سره په استفادې سره چې ریسپانسیو فارم جوړ کړو او دغه ترڅنګ دوه درسونه مونږ سره په فلکس کې پاتې پر هغه باندې کار کوو بیا له خیره سره پروجیکټ باندې خبرې کوو له خیره پروجیکټ سٹارټ کوو نو راځو نن چې دا مونږ سره د فلکس باکس دا مونږ سره د فلکس باکس کوم پراپرټی نه ده نه د فلکس باکس پر تړلې ده خدای یو موضوع ده مونږ سره چې نستډ فلکس نومېږي یعنی په فلکس کې چې کله مونږ دننه بل فلکس اخلو نو د هغه مونږ سره څه طریقه کار وي طریقه کار هیڅ هم نه وي لکه څنګه چې مونږ ساده فلکس اخلو هماغسې مونږ هغه هم اخیستلی شو کولی شو چې څونه نستډ فلکسز واخلو مونږ اخیستلی شو په نستډ کې بیا مونږ بل نستډ هم اخیستلی شو هیڅ ستونزه نه راکوي ښه صحیح مونږ سره کار کوي نو د دې مونږ سره داسې مثال وي چې دا مونږ سره یو کنټینر دی په دې کې مونږ سره الیمنټس دي د HTML چې کله مونږ دې ته ډسپلی فلکس ولیکو نو دا کوم کنټینر چې دا مونږ سره فلکس کنټینر جوړیږي او دا چې د مونږ سره دا څه کیږي دا فلکس اټم مونږ سره شي نو دا مونږ سره اټم شي او دا کنټینر شي اوس زه غواړم په دغه الیمنٹ کې دننه نور الیمنټس دي هغه نه غواړم چې کوم دا غواړم چې دا مونږ سره فلکس کنټینر شي او دې کې دنه چې څه شي د هغه فلکس اټم شي نو بیا دې ته هم مونږ ډسپلی فلکس لیکو کله موږ دې ته ډسپلی فلکس ولیکو نو اتومات چې څه شیان وي هغه موږ سره شي هغه موږ سره فلکس اټمز شي نو بس همدغه طریقه کار دی او نور څه پکې نشته راځو پر همدې کانسپټ باندې خبرې کوو او زو مخ کې نو دلته موږ سره سو دغه دی هغه ټول زل کوم 15 موږ سره پاتې شي دا یو بل هم لري کوم نو څلور به موږ سره پاتې شي او دې ته چې کوم سټایلونه دي هغه هم مال لري کړی دي نو کنټینر ته راځو او کنټینر کې موږ چک کوو کنټینر ته به موږ یو بیک ګراوند کلر ورکړو بیک ګراوند کلر ورته ورکړو چې لایټ ګری او همدا ډول به دې ته موږ پیډینګ ورکړو هر طرف نه 1 ریم سیو او دا موږ سره کنټینر شو او دې ته چې پیډینګ دی هغه به لږ ذره زیات کړو 2 ریم به کړو یو صحیح ده موږ غلطي کړې وه هر طرف نه به یو ریم مارجن ورکړو نو دلته به راشو دلته به موږ ډسپلی فلکس کړو دا به موږ سره فلکس کنټینر شو دې کې څه ډیټا ده هغه به موږ سره فلکس اټمز شي او د هر یو ته به جدا جدا موږ چې ورکړو کلرز ورکړو نو موږ سره چې کوم اټم 1 دی دته به موږ بیک ګراوند کلر ورکړو ریډ کاپی پیسټ د بل ته به موږ ورکړو ټومیټو او دلته به راشو ته اټم 2 انتخاب کړو کاپی پیسټ 3 او دته به زه ولیکم بلو کاپی پیسټ څلورم چې دی موږ سره دا به شي پینک نو دا موږ سره اټمز شو او که چېرته مارجن ورکول غواړو نو هغه هم مونږ کولی شو زه ورته وایم چې مونږ سره کوم اټمز دي ځکه اټمز کلاس په دې ټولو کې موجود دی مونږ سره نو هغه له ته مارجن ورکړه هر طرف نه 0.5 ریم نو دا به مونږ سره مارجن هم راشي خو هر طرف نه ورکو صرف ټاپ او باټم چې دغه باندې لیفټ او رائټ نه ورکو نو ټاپ باټم 0 لیفټ رائټ به مونږ سره راشي نو دا اوس مونږ سره چې دا مونږ سره مکمل یو فلکس دی مونږ سره په دې فلکس کې کنټینر موجود دی دا مونږ سره فلکس کنټینر دی او دا چې مونږ سره فلکس اټمز دي اوس په دغه کې دنه مونږ غواړو یو بل فلکس ولرو نو د هغه لپاره به بیا هم زه داسې وکړم چې دا ټول دا به هم لرې کړم یوازې به مونږ سره درې پاتې شي او دلته به زه راشم او ورته ووایم چې فلکس ګرو او فلکس ګرو بورډ لاوان کړم چې دا خو دلته نه لیکو بلکې دا موږ دې بل کې لیکو چې په دې ټولو باندې اپلای شي کوم ایلیمنټس چې موږ سره موجود دي هغه ته به موږ ورکو نو معلومه خبره ده موږ بل تر شو ته ولیکو چې دا موږ سره فلکس ګرو شي او فلکس ګرو کې ته موږ نه کالن پاتې نو دا موږ سره مکمل هغه کوم سپیس هغه موږ سره اخلي اوس زه راځم د دویمه کې چې کومه نور ډاټا ورچوم نو نور ډاټا چې ورچوم دلته راځم نور دف ځخلم پکې او دلته به زه یو دف واخلم مثال د خبرې دف او دلته به ورکړم سب نو دا موږ سره چې شو دا موږ سره سب دف شو دلته به ورکړم سب 1 او دلته به راشم ښه دا به راټول کړم ماسې موږ سره بس همدغه یو دغه ده چې کوډ موږ سره ګڼ نشي ډېر دا موږ سره 2 شي دا موږ سره 3 شي نو دا اوس موږ سره په فلکس کې دننه نور فلکس موږ سره موجود دي
نو دلته خبره ده چې څه نشته دا مونږ سره جدا دف دی چې دا هم مونږ سره فلکس دی او دا مونږ سره جدا دی چې دا دي کې مونږ سره نور دننه نور مواد دي او دا مونږ سره جدا دي و زه غواړم چې دې کې کوم شیان موجود دي هغه فل حال فلکس نه دي زه غواړم چې دې نه هم فلکس جوړ کوم د هغه لپاره به زه چې کوم زه به همدغه الیمنت ته چې ورکوم ډسپلی فلکس بورډر لیکم دته به چې لیکم ډسپلی فلکس لیکم دا دلته ما تیار راوسته دلته مونږ سره موجود دی نو امدلته دننه راځم او ورته وایم چې دې کوم ډسپلی ده هغه مونږ سره بدل کا نو دلته لیکم ته ډسپلی او ډسپلی ورته فلکس لیکم نو چې کله دې فلکس لیکم او ریلوډ کوم نو ګوره باقاعده دي چې شی نو هغه هم مونږ سره د فلکس په سیستم ووړېدو دا مونږ سره هغه سب کنټنټ چې د فلکس په سیستم ووړېدو اوس که زه راشم او د دې چې کوم بیک ګراوند کلر دی د دې سب چې کوم بیک ګراوند کلر د ځکه د موږ سره سب کنټنټ موجود دي د دې بیک ګراوند کلر بدلوم چې تاسو په پوه شئ نو زه راځم ورته وایم چې موږ سره کوم سب دي داغه چې کوم بیک ګراوند کلر دی هغه ټولو ته واړوه یلو نو دا موږ سره یلو شي نو دا غا سب دی موږ سره کته لازم بیگ مارجن هم ورکړم هر طرف نو ته مارجن ورکړم 0.3 رم نو دا به هر طرف ته موږ سره مارجن واخلي نو په دې طریقه چې کله موږ سره د یو سچويشن راځي چې موږ دننه په یو فلکس کنټینر کې موږ سره نور دننه فلکس اټم کې موږ سره نور ډاټا موجود دی هغه نه هم موږ غواړو چې فلکس جوړ کو نو لکه څنګه چې موږ د لومړنۍ جوړ کړی هماغه چې هغه ته د رازو او تلیکو چې ډسپلی فلکس چې کله موږ ډسپلی فلکس لیکو هغه خپل فلکس شي نو هغه باندې موږ ټول هغه کارونه کول شي چې موږ په فلکس باندې کول شو اوس که زه راشم د ډایرکشن بدل کړم اوس په روش سیکشن کې د ضرورت کالم تاړو منو موږ بچی کو هم دلته راځم ته لیکم چې فلکس ډایرکشن او ډایرکشن ګور د کالم لیکم نو دا به موږ سره کالم شکل ته وړي نو په دې شکل موږ سره راغلو په دې کې دنه کوم بل واخلو هغه موږ فلکس تاړولې شو نو دا موږ سره د نستډ فلکس کانسپټ دی